سلامونه نیکې هیلې احترامات. زما خواته چې کوم تصویر لګېدلی دی دا حمزه بابا دی، کوم ته چې زموږ په ادب کې د غزل بابا حمزه شینواري، حمزه بابا او داسې په سترو نومونو یادېږي. یعنې زما مطلب دی حمزه شینواري، کوم چې د پښتو په ادب کې د هغه یو خپل نوم دی او بیا د غزل په دنیا کې د هغه خپل یو پهچان دی. نو نن به خبره کوو د هغوی په ابتدایي ژوند باندې، عملي زندګۍ باندې او څونه په ادب کې د هغوی خدمت کړی دی. نو میبي چې دا په دوه درې پارټونو کې راشي. اوسنۍ ویډیو کې به صرف موږ د هغه په ابتدایي ژوند، ابتدایي تعلیم باندې خبره کوو. حمزه بابا په کال 1960 کې په خیبر ضلع ګندهارا کې پیدا شوی او د پلار نوم یې ملک میرباز خان. حمزه بابا ابتدایي تعلیم د اسلامیه ماډل کالج سکول نه ابتدایي تعلیم وکړو، خو ولې چې هغه د دنیایي تعلیم سره زړه نه لګېده، ځکه هغه خپل یو شعر کې وایي که نه چې راته شپېلۍ د اسرافیل یاده شي، زه دې ټلۍ د مدرسې واورم. مطلب د مدرسې ټلۍ چې زه واورم نو ماته د اسرافیل شپېلۍ رایاده شي. مطلب دومره د سکول او دومره د سبق سره، د دنیایي سبق سره هغه ونه لګېده، د دنیایي تعلیم سره. لسمه پورې سکول پوره کړو او د والد صاحب یې ملک میرباز خان نوم و. او کله چې دا په 4م کلاس کې و مور یې وفات کړه، یتیم. د سبق پوره کولو نه پس لسمې پوره کړو، د هغې نه پس بیا په 1930 کې یعنې 1930 کې دوی بیا د پیر سید عبدالستار شاه سره دوی چې دی مریدي شروع کړله او د هغې نه پس د ذهن یو صوفیانه انداز کې جوړ، ځکه څنګه چې رحمان بابا یو صوفي شاعر دی، دغسې حمزه بابا هم یو صوفیانه سوچ و او وحدت الوجود و، یعنې په الله ډېر زیات مین و. نو د دې نه علاوه حمزه بابا په خپل ژوند کې پښتو ادب دپاره ډېر خدمات کړي دي او هغه د چا نه پناه نه وي. د دې نه علاوه هغه بزم ادب یو تنظیم جوړ کړی. هغه تنظیم بیا په پښتو معاشره کې د جرګې، کومه چې دا موږ اوس جرګه کوو، مطلب د دوو ډلو وړاندې موږ جرګه وکړو، هغه دښمني بدل شي او په دوستۍ بدل شي، جرګه بدلو. نو دغې له دغه د حمزه شینواري یعنې حمزه بابا د بزم ادب تنظیم شو، هغې بیا وروسته د جرګې شکل اختیار کړو. نو هغه جرګه زموږ پښتو معاشره کې اوس هم چلېږي. نو د دې آغاز حمزه بابا کړی او حمزه بابا بزم ادب تنظیم د بزم ادب نوم ورکړی، خو د هغې نه پس بیا زموږ په معاشره کې دا یوه د پښتو په معاشره کې یوه جرګه مقرر شوه. دې نه علاوه د پښتو په معاشره کې د پښتو په ادب کې د حمزه بابا ډېر خدمت دی. حمزه بابا ته د غزل بابا هم وایي. د غزل په دنیا کې د هغه یو خپل نوم دی او دې نه علاوه حمزه بابا چې دی موږ خو تاسو وایو چې په الله ډېر زیات مین صوفي شاعر و. د دنیایي تعلیم نه هټ کر هغه چې کله لاړو د سید عبدالستار شاه سره هغه مریدي شروع کړله د پیر صاحب سره. نو د هغې نه پس هغه د دنیا نه زړه بې رغبته شو او داسې یو صوفیانه انداز یې اختیار کړو. نو په الله باندې ډېر زیات مین و. لکه مونږ ګورو که نه حمزه بابا چې دی نو هغه هم په الله غني خان بابا هم په الله ډېر زیات مین و. رحمان بابا چې دی په نبي علیه السلام باندې ډېر زیات مین و، عاشق رسول و. دغه شان حمزه بابا چې دی دا هم په الله باندې ډېر مین و. او دې نه علاوه صحابه کرامو پیغمبرانو سره ډېره مینه لري. نو ډېر یو صوفیانه او داسې شاعر چې د هغې په ژوند باندې چې څومره خبرې وکړو که نه، زموږ په شان د کمزورو خلکو لپاره دا خبرې چې هغه ډېرې زیاتې کمې دي د هغه په شخصیت په باره کې. دې نه علاوه دا و د حمزه بابا ابتدایي ژوند. د دغې نه پس حمزه بابا چې دی بیا په 18 فروری 1954 کې دا وفات شو او په 18 فروری 1954 کې وفات شو او په 19 فروری
کې دا بیا دفن شو، خاورو ته وسپارلی شو. او د دوی قبر چې دی هغه اوس هم په خیبر جمڅه کې واقع دی. نو دا و د حمزه بابا ابتدایي ژوند، ابتدایي زده کړې. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا د حمزه بابا ادبي دنیا کې قدم څنګه ایښودی، کم شعرونه یې لیکلي دي، کم خدمت یې کړی دی زموږ د پښتو معاشرې لپاره به انشاءالله هغه به بیا د دې ویډیو په سیکنډ پارټ کې راوړو. نو که چېرته ویډیو ستاسو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ، ویډیو له سپورټ ورکړئ. انشاءالله دغه شان پښتو کې چې زموږ څومره متلان دي، څومره شخصیات دي، که هغه د شعر د ادب په دنیا کې، که هغه د بهادرۍ په دنیا کې، که هغه پښتو معاشرې دپاره د پښتنو دپاره چې څه هم کړي دي، نو په سلسله وار به په یو یو شخصیت باندې خبرې کوو، څومره چې زموږ د علم، څومره چې زموږ د پوهې مطابق وه، نو انشاءالله تاسو ته به در رسي.